لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا رب العالمین مونږ له یو ښکلي دین خوښ کړی دی چې هغې له نوم ملیخې دی اسلام او دې دین ته الله خپل نعمت ویلی دی او دا الله مکمل کړی دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا وی نن ورځ ما ستاسو دین مکمل کو او نومم د دین در لما کې خود چې نوم اسلام دی ستا نوم مسلمان دی مسلم او دا زما یو ډېر لوی نعمت دی اوس اسلام څه ته وایي اسلام یو خو د عقیدې نوم دی چې زمونږ عقیده به د الله او د رسول د منشا مطابق اول نمبر شی خو عقیده ده دویم بعض اعمال دي چې هغه الله په موږ لازم کړي دي فرض کړي دي مونځ شو روژه شوه زکات حج جهاد وغیره دا اعمال دي بعضې څیزونو نه موږ ساتلی یو چې دا کار به نه کوئ حرام مال به نه خورئ دا به نه کوئ دا به نه کوئ دا هم د اسلام لوی حصه ده اسلام زمونږ د ژوند د تیرولو د الله د طرف نه خوښه یو نقشه ده چې الله مونږ له کومه نقشه خوښه کړې ده او د هغې نقشې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کړو د اسلام زمونږ ډېر خلک دا وایي چې بس صرف مونځ کوه او کلمه وایه د اسلام دی نه کلمه د اسلام یو بهتر شی دی د ایمان یو لوی کلمه شهادت بنیادي ستن ده او مونځ په اعمالو کې بهترین عمل دی د الله سره رازداري ده د الله سره معراج دی مناجات ورته وایي و د اسلام ډېرې څانګې دي ډېرې شعبې دي یو په هغه شعبو کې دا دی چې موږ به احترام کوو د مشر به احترام کوو د الله به احترام کوو عزت چې ورته وایي عزت او احترام ادب چې ورته وایي او د کوم څیز نسبت چې د الله سره وي د هغه به احترام کوو دا د اسلام ژوند دی دا یو شعبه ده د اسلام قرآن حکیم کې الله وایي چې ادخلوا فی السلم کافه تاسو د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې په اسلام کې دننه شئ دا نه چې ګنې د اسلام یو څانګه به منم بله به یې نه منم د اسلام په یو رکن به عمل کوم په بل به نه کوم د اسلام دا یو شی مې خوښ دی او بل مې نه دی خوښ په دې به عمل نه کوم داسې به نه د اسلام چې د نبي علیه السلام مبارک زمونږ دپاره کمې طریقې او نقشې خوښې کړي دي که هغه ذاتي ژوند سره دي که هغه د ښځې سره تعلق لري که بچو سره تعلق لري که ګاونډي سره تعلق لري که معاملات دي که عبادات دي که حقوق دي د دې ټولو څیزونو خیال ساتل او په دې ټولو نقشو کې ځان دننه کول دې ته اسلام احترام ادب تعظیم قدر عزت تبل دا د اسلام یو شعبه ده اول نمبر به مونږ د الله کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله دا احترام ساتلی دی د عزت یې ساتلی دی مونږ چې دا مونځ کوو او په مانځه کې د غوږونو له لاس یوسو او په نامه لاس کېږدو دا د الله احترام دی او د الله عزت دی الله مونږ نی نو مونږ ته نه ښکاري خو زه به دا فرضوم لکه چې ما ته ښکاري زړه کې به دا تصور قایموم ان تعبد الله کانک تراه دا سوچ به زړه کې قایموم چې ما ته الله ښکاري یو مشر ته چې زه ودرېږم نو زه په سینه لاس کېدم او ډېر په عزت په شکل ولاړ یم ځمکې ته ګورم یو خوا بل خوا چې ګورم دا بېادبي دا مشر پرې غفه کېږي داسې به نه کوم او که وایه چې یاره زه دا تصور نشم قایمولی چې دا الله ووینم فإن لم تکن تراه فإنه یراک بیا دا سوچ جوړ کړه چې ما خو ویني که نه ما خو الله ویني که نو چې ما ویني الله نو ته به داسې طریقې سره د عبادت کوې چې هغې کې ډېره عزت او احترام یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام
او د ادب لاندې ولاړې، دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې، یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بالکل نه کوې، او بیا به ورته ټیټ شي، دا سر ټیټول دا بیا احترام شو د الله، او بیا سجده کول چې دا تندې خو بهترین اندام دی، دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کښېږدې، دا د الله بل احترام او بل عزت دی، او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي، دې وخت کې به لاسونه او خپې غړقول بند دي، دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي، او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بند دي. ولې؟ دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې، منظم کې او ځانونه هم ګرې، او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې، او څوک سلام اچي ورته وعلیکم السلام، الله به وایي تا خو زما عزت ونه کړه. یو مشر ته ولاړې نو ټوله توجه به د هغه خپل مشر ته وي، که اخوا دې خوا ګورې او څوک سلام او ته کله داسې ګورې او کله داسې ګورې، نو هغه له به غوسه ور دي چې وروره ما مخکې ولاړې لږ د ادب لاندې ودرېږي. مونځ ټول ادب او احترام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د الله ادب کړی دی، احترام یې کړی دی، والله د دې خبرې وړ دی چې مونږ احترام او ادب احترام ادب د هغه چا کېږي چې څوک لوی شخصیتي او لوی ذاتي، د الله نه لوی ذات بل نشته. دا احترام الله کړی دی، او دې مونږ ته هم تعلیم را کړی، صحابو ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د الله احترام او د الله عزت کوئ، او کوم شی چې بیا الله ته منسوب دی او نسبت یې کېږي د هغې به احترام کوئ، لکه بیت الله شریف. اوس دا یو تعظیمي نسبت دی، بیت الله د الله کور، تعظیمي نسبت، الله پکې اوسېږي نه، او نه الله یو کور اوسېدو ته محتاجه دی. ادب او احترام به کوو. د حضور پاک په زمانه کې د بیت الله د پاسه به د ریخمو غلاف پروت د عزت دی، ګنې ګټو ته د ریخمو د غلاف څه ضرورت دی چې ورته اچولی کېږي، دا د هغې احترام او عزت د بیت الله، او حضور پاک په خپله ښکل کړی دی، او صحابه کرامو ورپورې مخونه ملګري دي، او بیا ملتزم ته به حضور پاک په خپله ورغی، او صحابو ته یې ویلي دي چې دلته دعا قبلېږي، او کله یو مخمګ او کله بل مخمګه، او بیا د بیت الله تعظیم کوه، احترام تاوې ګټې، دا ټول د دغه ګټو او د دغه کوټې عزت ولې کوي؟ نسبت الله سره دی، دا په حقیقت کې د الله عزت او د الله احترام. حجر اسود یو کاڼی دی، کاڼی، لیکن حضور پاک په خپله ورغلی دی او ښکل کړی دی، او چې رسېدې ورته نه شوې نو لاس په یوسې هغه ښکل کې، او که داسې هم نشې کولی یو چوکه وله یوسه هغه ښکل کا، او که داسې هم نشې کولی لرې ځای نه ورته ودرېږه، یو سلام یو د ادب استلام چې ورته وایي د ادب او احترام تقاضا وکړه. دا ولې؟ یو کاڼی دی، لیکن حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود په ځمکه د الله ښی لاس دی. نو د الله لاسونه نشته، او نه په حقیقت کې دا د الله ښی لاس دی، یو نسبت الله سره پیدا شو د پیغمبر علیه السلام په مبارکه ژبه، نو د دغه نسبت دونه احترام او عزت دی چې د دواړو جهانو سردار چونډې مبارکې څونه قیمتي دي، د دواړو د جهانو سردار ژبه مبارکه څونه قیمتي ده، د هغې مبارک لاس څونه قیمتي دي، لیکن هغه نسبت د کاڼي چې الله سره د حضور پاک هغه قیمتي شونډې او قیمتي ژبه په دغه کاڼي لګوي. ولې نسبت الله سره شو؟ الله سره چې نسبت، قرآن شریف د الله کتاب دی، کتاب الله، ګور الله سره نسبت دی، د دې څونه قدر دی. قرآن شریف کې الله وی لا یمسه الا المطهرون، په پلیته به لاس نه ورکړي، حالانکې دا خو کاغذ دی، او کاغذ کې بیا حرفونه دي، او کارخانه کې لیکلی شوی دی یا په ګوتو لیکلی شوی دی. دغه کاغذ چې د اوربشو د جوارو د بوسو نه جوړېږي، او کارخانې ته لاړ، او دغه کارخانه باندې پرنټ اوت او چاپ اوت، او د الله قرآن په چاپ شو، نو دې سره د څه نسبت دی؟ الله خو دې له نه ګوتې ور وړلې دي، او نه الله تعالی دې کاغذ سره جنګېدلی دی، او نه ورسره رسول الله مبارک جنګېدلی دی، او نه د حجر اسود سره جنګېدلی دی، خو یو نقشه په دې کاغذ چاپ شوې ده، هغه نقشه د الله د خبرو ده، دا نقشه د الله د خبرو نقشه ده، د الله د کلام نقشه ده. نو دونه الله په خپل عزت ورکوي چې لا یمسه الا المطهرون، بیا اودسه به ګوتې نه ورکوي، که چا بیا اودسه ګوتې په قرآن شریف خو څه کوي چې د هغې نه کوم رومال تاو دی، رومال خو زیاتي شی دی هغې، او خو د قرآن حصه یې ګورې د قرآن یو هغه رومال چې بهر نه دی، یو هغه چې دا بعضې رومال د قرآن شریف د کانټۍ سره وګنډي، هغه کانټۍ به والم، هغه کانټۍ چې د قرآن شریف په محفوظ دی او ګنډېدلی دی او د قرآن جز دی، هغې له هم ګوتې ور وړل جرم دی، هغې له به هم نه ور وړئ. او چې په لویه بیا اودسه کې مبتلا شي نو د قرآن شریف تلاوت هم بند او حرام نه به کوې، بلکل قرآن به نه لولې چې سړی په لویه بیا اودسه کې مبتلا. اوس دا قرآن لوستل خو ستا خپله خوله ده، نو القی رالقی دې سره څه دي؟ دا د قرآن حروف خو تا جوړ کړل، الف تا جوړ کړ یو مخرج کې، ب دې په بل مخرج کې جوړ کړه، جیم دې په بل مخرج کې جوړ کړه، قاف دې په بل مخرج کې جوړ کړه، دا خو ستا شونډې دي او ستا غاښونه دي او ستا ژبه ده، ستا خپله کارخانه ده، دې کې خو الله ګوتې تاله نه دي والی.
او نه پکې پیغمبر سره ګوتې والی دي او نه پکې د قرآن شریف کاغذ درنه پروت دی لیکن په دې ژبه او په دې شونډو چې کم حرفونه روزي د دې کارخانې نه دا هغه حرفونه دي چې دا د الله د کلام نقشه ده نو د خپله ژبه چې ستا اختیار کې ده او خپل غاښونه چې ستا اختیار کې دي چې ته په لویه بیاودسۍ کې نو د قرآن حرف به د ژبې نه راوباسئ د قرآن د نقشه به پرې نه جوړئ د قرآن نقش به په دې ژبه نه جوړئ چې په لویه بیاودسۍ کې پروت دی دا ولې دا د قرآن شریف احترام دی دی تعظیم دی او دی لویي ده دا احترام به کوو دا د حضور پاک احترام دی دا د هغه د کلي احترام دی یو نسبت جوړوه رسول الله د الله پیغمبر الله سره نسبت دی احترام به کوو کتاب الله الله سره نسبت دی احترام به کوو رجال الله هغه خلق چې تا الله ته رسوي او ستا او د الله په منځ کې واسطې او نسبتونه دي د هغې احترام به کوو بیت الله د الله کور جومات وغیره چې جنابت په لویه بیاودسۍ کې مبتلی نو دې جومات ته به نه داخلېږي جرم دی ګناه ده حالانکې دغه جومات ته خو همدا خاوره ده ګټه ده که نه دغه ځمکه ده څه چل لمونځ مه کوه ځه تلاوت پکې مه کوه نو دا داخلېدل ورته ولې منع دي په لویه بیاودسۍ کې دا د دې نسبت چا سره پیدا شو الله سره چې الله سره نسبت پیدا شو احترام به کې عزت به کې یو دلیل نه دی په سوونو زرګونو دلایل دي